راشد خان ارمان د 1472 هجري لمریز کال د وږي په 13مه د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې زیږېدلی. شپږ وروڼه او 4 خویندې لري. هغه کرکټ په ماشومتوب کې له خپلو وروڼو سره پیل کړ. په لومړی وختونو کې د توپوهنې شوقي و، خو دا چې توپچونه کې ډېر ماهر و، وروسته یې د ملګرو په مشوره توپچونه پیل کړه او ډېر زیار یې وویست. خواري یې وکړه او داسې یې ځان ثابت کړو چې د افغانستان د 19 کلنو او بیا ملي لوبډلې ته غوره شو. راشد خان په توپچونه کې دومره ښه وځلېد چې څو ځله د کرکټ د نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې د دنیا غوره بالر یا توپچونکی شو. راشد ارمان لومړنی افغان ورزشکار دی چې نوم یې د ګینز په کتاب کې ثبت شوی. په دې کتاب کې د هغه کسانو نومونه لیکل کیږي چې ریکارډونه یې جوړ کړي وي. راشد خان هم ډېر ریکارډونه لري. د بیلګې په ډول تر ټولو ځوان لوبغاړی و چې کم عمر کې 100 وکټې پوره کړې. په 20 اوریزو لوبو کې له 50 ډېرې وکټې اخیستې. په پرلهپسې 4 توپونو 4 وکټې اخیستې او داسې څو نور ریکارډونه هم لري. د کرکټ ډګر ته له راتګ سره د راشد خان د هرې ورځې ژوند او چارې بدلې شوې. هغه هره ورځ 2 ساعته سخت تمرین کوي او ډېر عمر یې له کورنۍ او هیواد لرې په مسافرۍ او سیالیو کې تیریږي. راشد ارمان د نړۍ په ډېرو لویو سوداګریزو لوبو کې لوبېدلی، لکه د هند غوره لیګ یا IPL، د استرالیا بګ باش، د کارابین غوره لیګ یا CPL، د بنګلادیش غوره لیګ یا BPL او نور. دا چې په هر ډګر کې ښه ځلېدلی، نو په هر هیواد کې هم خپل ځانګړي مینوال لري. راشد خان ښوونځی تمام کړی، خو په کرکټ کې د بوختېدا په وجه یې لوړې زده کړې نه دي کړي. کورنۍ یې غوښتل راشد ډاکټر شي او د ده هم ډاکټري خوښه وه، خو له کرکټ سره یې مینه وه. همغه و چې له کرکټ سره د ډېرې مینې له امله ترې درسونه پاتې شول او یوازې کرکټر شو. نن سبا نړیوال راشد د کرکټر په توګه پیژني او مینه ورکوي.